السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی. بیا هم هرکلی درته وایم. امید لرم چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، د 4000 essential English words یا د 4000 مهمو لغتونو له جملې په دې ویډیو کې هم یو څو مهم لغتونه در وړاندې کوو. نو ویډیو تر پایه تعقیب کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو د لغتونو پر لور. cause cause سبب کیدل، لامل کیدل. cause سبب کیدل یا لامل کیدل. For example, pollution is a major cause of climate change. ککړتیا د اقلیمي بدلون لوی لامل دی. choice choice انتخاب. choice انتخاب. For example, make a wise choice for your future. د خپل راتلونکي لپاره یو ښه انتخاب وکړئ. community community ټولنه. community ټولنه. example, support your community. د خپل ټولنې ملاتړ وکړئ. support your community. د خپل ټولنې ملاتړ وکړئ. dead dead مړی. dead مړی. For example, the plant looked dead without water. نبات پرته له اوبو مړ ښکاري. distance distance فاصله. distance فاصله. For example, the distance between city is long. د ښارونو ترمنځ فاصله اوږده ده. The distance between city is long. د ښارونو ترمنځ فاصله اوږده ده. escape escape تښتېدل، تېښته کول. escape تښتېدل یا تېښته کول. face face مخ. face مخ. For example, he wore a mask to cover his face. هغې د مخ پټولو لپاره ماسک اغوستی. follow follow تعقیبول. follow تعقیبول. For example, please follow the safety guidelines. مهرباني وکړئ د خوندیتوب لارښوونې تعقیب کړئ. please follow the safety guidelines. مهرباني وکړئ د خوندیتوب لارښوونې تعقیب کړئ. fright fright ویره، خطره. fright ویره یا خطره. For example, the sudden noise caused a fright. ناڅاپي شور د ویرې لامل شو. ghost ghost روح یا ارواح. individual individual انفرادي، مفرد. individual انفرادي یا مفرد. For example, each individual has unique talents. هر فرد ځانګړی استعداد لري. each individual has unique talents. هر فرد ځانګړی استعداد لري. reach reach رسیدل. reach رسیدل. For example, I was happy to finally reach my destination. زه خوشحاله وم چې خپل منزل ته ورسیدم. return return راګرځېدل، واپس کېدل. return راګرځېدل یا واپس کېدل. upset upset خفه. upset
خفا. For example, don't be upset. ما خفه کیږه. Don't be upset. ما خفه کیږه. Voice. Voice. आवाज. Voice. आवाज. For example, he used a microphone so everyone could hear his voice. Weather. Weather. हवा. Weather. हवा. For example, check the weather forecast daily. هر ورځ د هوا وړاندوینه وګورئ. Wise. Wise. هوښیار. Wise. هوښیار. For example, be wise in decision. په پریکړو کې هوښیار اوسئ. Be wise in decision. په پریکړو کې هوښیار اوسئ. دا و دوستانو یو څو مهم لغتونه چې تاسو ته په دې ویډیو کې در وړاندې کړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو ضروري د سره شیر او لایک کړئ. تر بله ویډیو چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې د الله په امان. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.